السلام علیکم، زه یم اعظم کار او نن تاسو ته په یوه نوې ویډیو کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې موږ څنګه کولی شو چې په واتساپ کې د یو چا موقعیت یا ځای معلوم کړو. نو زه د ویډیو په طرف تاسو ګورئ همکار سکلز یوټیوب چینل زه یم اعظم کار راځي چې شروع یې کړو. دا به هم زه تاسو ته په همدې ویډیو کې دروښیم چې موږ څنګه کولی شو چې خپل موقعیت په واتساپ کې یو چا ته ولیږو. خو لومړی زه تاسو ته دا طریقه درښیم چې څنګه په واتساپ کې د یو چا موقعیت معلومولی شو. نو دغه ما خپل لوکیشن رالیږلی دی یو بل واتساپ ته. زه په همدې لوکیشن باندې کلیک کوم. نو دغه دی تاسو ته ښکاري چې دغه موقعیت یې موږ ته راوښود چې دا اوس په دې ځای کې دی. دا تاسو ته ښکاري، دغه شنه علامه تاسو ته ښکاري. موږ اوس په همدې ځای کې یو، نو موږ ته یې ډایرکټ همدا ځای وښوده. نو د واتساپ له لارې تاسو کولی شئ چې د یو چا موقعیت معلوم کړئ. نو اوس زه تاسو ته درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې په واتساپ کې یو چاته لوکیشن ولیږو یا موقعیت ولیږو. نو دا د زه راغلم خپل واتساپ ته. په واتساپ کې زه اوس یو چاته خپل لوکیشن یا خپل موقعیت لیږم. نو تاسو به په همدې نښان باندې به تاسو یې کلیک وکړئ او دغه لوکیشن تاسو ته ښکاري، په همدې به تاسو یې کلیک وکړئ او دلته تاسو ته دغه دوه ډوله لوکیشن درکوي، یو د شیر لایف لوکیشن او یو د سینډ یو آر کرنٹ لوکیشن. که چیرې دغه په لومړي باندې تاسو کلیک وکړئ شیر لایف لوکیشن، دا په ژوندی بڼه دی. که چیرې دا تاسو له هر ځای څخه تاسو یو چاته خپل موقعیت ولیږئ او تاسو بیا بل ځای ته لاړ شئ، نو بیا هغه بل ځای تاسو ته ورښیي، یعنې په ژوندی بڼه دی. تاسو چې که چیرې تاسو یو بل چېرته بیا سفر هم وکړئ، نو ستاسې هغه بل ځای په هغه موقعیت کې ښایي. د مثال په ډول زه دغه لوکیشن غواړم چې ولیږم، نو دا په همدې به تاسو یې کلیک وکړئ او دلته تاسو وخت هم ورته انتخاب کولی شئ، د 15 منټو دپاره، د 1 ګنټې دپاره، د 8 ساعتو دپاره. نو کله چې دا تاسو ولیږئ، نو دغه ده چې دا موږ ته لاړ. نو کله چې نو اوس دا لوکیشن ما له دې ځای څخه ولیږل، که اوس چېرته زه یو بل ځای ته لاړ شم، یو بل ځای ته سفر وکړم، نو که چیرې دغه لوکیشن یو څوک راخلاص کړي، نو زما هماغه ځای به ورته ښایي چې زه پکې موجوده نه یم. او یو دی دغه بل ډول لوکیشن، زه به په دې لوکیشن باندې به زه کلیک وکړم او راځم د دوهم لوکیشن ته. که چیرې دا تاسو ولیږئ، نو په همدې ځای کې چې تاسو یاستئ د همدې ځای لوکیشن ورځي. که چیرې تاسو یو بل ځای ته سفر وکړئ، نو هغه ځای سفر تاسو ته نه ښایي، یوازې همدغه ځای لوکیشن به ورته ښایي چې تاسو له کوم ځای څخه ورته لیږلی دی. نو دا لوکیشن لیږل او د دې لوکیشن له لارې تاسو د یو چا موقعیت معلومول ستاسو په د هغه وخت کې په کار راځي. کله چې تاسو ته یو میلمه راځي او ستاسې ځای هغوی ته نه وي معلوم، تاسو ورته لوکیشن ولیږئ، هغوی دې په خپل موبایل کې راخلاص کړي، نو په ډېرې اسانۍ سره به هغوی وکولی شي چې ستاسې ځای معلوم کړي او یا تاسو د هغه ځای معلوم کړئ. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي، ویډیو ته لایک ورکړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. میلاویږو په داسې نور ښکلو ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو د خدای په امان.